یخ د ننګرهار ولایت دی، د ننګرهار ځوانان دي ماشاءالله د ښار کې چې ګرځي خوند به ورکوي، خوشحاله به وي. که څنګه خو ښه ارامه فضا ده، ښه خوشحاله فضا ده، بس خلک ځي او راځي، مشکل نشته. نو څنګه دی چک پاین هم څنګه دی، د خلکو سره برخورد هم څنګه دي؟ شکر دی الحمدلله، بس خلک هم ماشاءالله اوس ښه دي انشاءالله. په ګرمۍ کې تکلیف وي نه وي تکلیف؟ نه خلک انشاءالله ډېر اوس ښه دي. چې شپې حالات څنګه دي په ښار کې، د خلکو دکانونه خلاص دي بند دي؟ اوس تقریبا څو بجې دي؟ 11 بجې. اوس چا نوبت دی؟ ستا نوبت دی؟ ته څه نوم یې؟ شمس الرحمن. ځمکې په سر باندې تاسو ښه خلک انشاءالله، او الله تعالی به تاسو ته په دغو هر ساعت باندې په هره دقیقه باندې به ډېر اجرونه ډېر ثوابونه به الله تعالی درکړه. د ننګرهار ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر د ښار په مربوطاتو کې د پولیسو له ثابتو چک پاینټونو څخه لیدنه وکړه. د امنیت امیر پولیسو ته سپارښتنه وکړه چې د قانون د تطبیق ترڅنګ دې له ولس سره نرم چلند وکړي، د خلکو ستونزې دې واوري او د امنیت په ټینګښت کې دې له ولس سره نږدې همکاري ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه د ولس خادمان دي او باید د خلکو باور لا پیاوړی کړي. د لغمان او د نورستان او د کونړ او دغه ولایتونو ساحې خلک په دې لار باندې ښار ته داخلېږي. ښه ماشاءالله. نو څنګه دی چک پاین هم څنګه دی، د خلکو سره برخورد هم څنګه دي؟ شکر دی الحمدلله، بس خلک هم ماشاءالله اوس ښه دي انشاءالله. په ګرمۍ کې تکلیف وي نه وي تکلیف؟ نه خلک انشاءالله ډېر اوس ښه دي. مجاهدین هم ډېر ښه برخورد سره کوي د ولس سره، او ولس هم ښه دی مجاهدینو سره ډېر برابر دي. ماشاءالله الله دې خیر درکړي. چک پاین خو ډېر سخت وي، سخته وظیفه ده، سخت کار دی. شکر دی بس اسلامي نظام دی، هغه سهولتونه چې په دفتر کې موجود وي یا کوم امکانات چې په دفتر او په شبا کې موجود وي هغه په چک پاین کې نه وي، لکه ایسي پکه دې ته ورته یخچال بعضې نور شی. نو د چک پاین مجاهدین خامخا په تکلیف ډېر وي او صبر حوصله هم دوره غواړي او ثواب او اجر هم دوره ډېر وي، ځکه چې دا خو یو فرض کار دی، یو ضرور کار دی. نو د خلکو ساتنه، د خلکو امنیت او بیا چک پاین کول کنه، نو ډېر ثواب هم لري، اجر هم لري. د مجاهدینو ته هم دا خبره وکړه چې د چک پاین کوي یا ګزمه کوي هغه په ښه نیت باندې وکړه، د ثواب په نیت باندې وکړه، انشاءالله په دوی کې ډېر خیر دی. او بل زموږ تاسو دغه ذمهواري همدغه جوړېږي چې د خلکو امنیت، د خلکو د مار او د سر حفاظت وکړو، د هغو ساتنه وکړو. مجاهدین ولس یې تاسو ته اطمینان ورکوي، ولس ته هم ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوي چې مجاهدین شپه او ورځ د ولس په خدمت کې موږ مطمئن یو. بالکل بالکل انشاءالله تاسو ته پوره الله مو خدمت قبول کړه. خیر که بارانونه وي، که واورې وي، که ګرمۍ وي، د مجاهدین به د خدمت ته ولاړ وي. بالکل واقعیت الله دې تاسو خدمتونه قبول کړي. دغه خو واقعیت ځکه چې مجاهدینو ډېره قربانۍ ورکړې، ډېر تکلیفونه یې ایستلي، بیا هم هغه دي بس خپلو قربانیو ته، خپل نظام ته، خپل مشرانو مسؤلینو ته ښه وفاداره دي، نظام ته وفاداره دي. موږ هم ځینې مطمئن یو انشاءالله چې مشکل به نه وي او خیر سي. نو خو شپه هم دا دي او راغلي په همدې نیت باندې چې تاسو پوښتنه وکړو، معلومات هم واخلو او ستاسو چې کوم کار خدمت په موږ باندې کېږي انشاءالله موږ هغو ته موږ حاضر یو، ورته آماده یو. که شپه وه که ورځ وه ښه ډاډه او اطمیناني بس په موږ باندې غږ کولی شي. همداراز د امنیت امیر اړوندې حوزې ته هم ولاړ او هلته یې د حوزې د مسؤلینو له فعالیتونو امنیتي پلانونو څخه لیدنه وکړه. پاک دې خیر درکړه. موږ هم راووتو، متوجه دې پوښتنه وکړو. د ورځې خو کله کله مراجعین وي، برابر ډېر وي، تاسو مصروفه، بس ملګري هم سره مصروفه. د شپې به موږ تاسو حوزه به ووینو، د ملګري به ووینو او پوښتنه به ورسره وکړو. ډېر خوشحاله شو. الله مو خوشحاله ولره. خیر ته چې په ګزمه وتلی وې، ګزمه باندې الله مو خدمتونه قبول کړه. دا د هوټلانو د پېژندګلوۍ لیست دی، اکثره کوم هغه دی، دم شی لیکلي راپور دی. ماشاءالله دا د هوټلو راپور چې کله هغه کېږي د شپې بیا د هر هوټل راپور او دا د مشاهداتو کتاب دی، پیردارۍ. اوس تقریبا څو بجې دي؟ 11 بجې. اوس چا نوبت دی؟ ستا نوبت دی؟ ته څه نوم یې؟ شمس الرحمن. ښه ماشاءالله دغه دی بالکل. بیا په تاسو وروسته بیا تر 12 بجې. ښه ماشاءالله. او دا کتاب بیا څه شو دی؟ په دوی کې چې دا ځي خلک راځي او راځي دا امیر صاحب خوشحاله شو په لیدو. الله مو خدمتونه قبول کړه ټولو ملګرو، چې ملګري موږ داسې بیداره ووینو، متوجه ووینو، لکه اوس تاسو پیره چې کوم متوجه ده پرسنل باندې ټول خپلو کارو مصروفه دی، ته خپله په ګزمه باندې وتلی وې. الله تعالی مو خدمتونه ستړیاوې قبوله کړه، خدا پاک دې په عوض کې خپله رضا در نصیب کړي. موږ ته ډېر خوند راکوي چې د مجاهدین ووینو او بیداره یې ووینو، متوجه ووینو خپلو کارو ته، او دا ترتیب یې برابر وي، منظم وي، د پیرې د کتاب د مشاهداتو یې
لیستونه یې ده نو بیا ډېر خوند راکاوه زړه مې هم ډېر ښه شي چې هغه دې نظام جوړ دی مشکل نشته مجاهدین پس په خپلو ساحو باندې او په خپلو ګزمو سره مصروفه وي ډېر موږ هم خوشحاله شو الله مو خدمتونه قبول کړه الله مو خوشحاله ولې نه زموږ تاسو دا مشترک کار دی خامخا به پوښتنه کوو اوس هم ګزمه د باندې نوره وتلې څوک شته نشته داسې ملګري په سایه کې یو زه خپله زما ملګرو باندې ګرځېږم سایه کې چې دوی په کوم ځای کې موجودیت دی یا په کوم ځای کې دوی کوشش وکړئ د حوزې ترتیب هم چې ښه برابر وي او هغه ګزمې چې ستاسو پیاده ګزمې دي موټرداره ګزمې دي سیاره ګزمې دي که نه چک پوینټونه وي او د اوسه وخت نه وخت رابطه ورسره کوه او معلومات ورسره کوه راپور د ځای نه خله د ضرورت په وخت کې به موږ باندې کوم کار خدمت کړي ان شاء الله ته موږ حاضر یو موږ ورته ولاړ یو که شپه وه که ورځ وه ورپسې د امنیت امیر د ښار په بېلابېلو برخو کې د امنیتي حالت د ارزونې په موخه ګزمې ترسره کړې او له یو شمېر ښاریانو سره یې وکتل ښاریانو د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او خپلې غوښتنې او نظریات یې له مسؤلینو سره شریک کړه د امنیت امیر یې ځل بیا ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د قانون په چوکاټ کې د ولس د سر او مال د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې ته دوام ورکړي څنګه دی دلته حالات څنګه دي خوشحاله یې خفه یې د مجاهدینو نه کومه خاطره کوم مشکل کوم شکایت کوم ستړي مه شئ تاسو هم ستړي مه شئ څنګه یې په خیر یې صحت مو ښه دی داخل د ننګرهار ولایت دی د ننګرهار ځوانان دي ماشاءالله د ښار کې چې ګرځي خوند به ورکوي خوشحاله به وي که څنګه خو ښه ارامه فضا ده ښه خوشحاله فضا ده بس خلک ځي او راځي مشکل نشته مجاهدینو ته امارات ته قمندانۍ ته ولایت ته مقام ته څه پیغام څه خبره څه شهید سمه ده الله د خیر درکړي او خدای په کمل شي په خیر یې صحت مو ښه دی خیر او خیرات په خیر یې مریض خانه یې کاري ده حاجي صاحب سره مه شئ ښه په خیر یې سره مه شئ ښه په خیر یې صحت یې ښه دی څنګه یې حاجي صاحب دکان هم دی دلته نو څنګه دی د مجاهدینو برخورد څنګه دي د حالات څنګه دي وضعیت څنګه دی امنیت شته نشته خوشحاله یې خفه یې بالکل خیر موږ هم بس غوښتنه همدغه وي امید هم دا وي چې د عامو خلکو سره مجاهدین ښه برخورد وکړه ښه سلوک ورسره وکړه ښه اخلاق ورسره وکړه ځکه دا خو ځورېدلی ملت دی ځورېدلي خلک دي ښه دي چې دوی خدمت وشي او دوی یو کار وشي یو ارامه او خوشحاله فضا رامنځته شي ځکه چې د افغانستان خلک خو تاسو ته معلومیږي ډېر وځورېدل د ډېره وخته څو لسیزې پکې افغانستان کې جنګ وه د اوس یوه ارامه فضا رامنځته شوې ده د ولس همکاري ده او د مجاهدینو قربانۍ دي بیا به هم کوشش کوو چې دا نظام وساتو او په وخت باندې مجاهدینو سره تعلقات او رابطه وساتو که کومه خبره وه یا خدای ما کې چېرته کوم مشکوک کسان لیدل کېدل یا دې ته ورته بله څه هغه وه ځکه امنیت زموږ تاسو ټولو ذمهواري ده زموږ تاسو ټولو کار دی نو موږ ته کوم کار خدمت وي څه پیغام څه ویل دا خو امیر صاحب د حوزې دی زموږ تاسو یې دغه نو انشاءالله ښه تکړه مجاهد دی د شپه ورځ اوس هم په ګزمه کې وه مجاهدین هم په ګزمه کې وو او د خلک هم ځینې خوشحاله دي الله د ټولو ته خیر ورکړي خیر خوشحاله اوسئ همداراز د شپې ناوخته د ښار له یو شمېر دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو څخه هم لیدنه وکړه نوموړي له هټیوالو او ښاریانو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې د پوره امنیت ډاډ ورکړ د امنیت امیر ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د ولس د سر او مال د ساتنې لپاره په بشپړ چمتووالي سره دنده ترسره کوي څنګه دې پروژه کې خرڅېږي که نه ده قیمت دې ارزانه خود مناسب دی ته د ننګرهار د ولایت یې ماشاءالله د کومې ولسوالۍ یې زه خو د کونړ ولایت یم خوشحاله د ننګرهار یم ښه څومره وخت کې د دوکان دې جوړ کړی دوکان مې تقریبا یو 15 کاله کې جوړ کړی ښه ماشاءالله د بچیان دي دا مې کارګر دی ښه ماشاءالله څنګه دی کاروبار څنګه دی امنیت څنګه دی وضعیت څنګه دی شکر د مجاهدینو سلوک او برخورد څنګه دی شکر الحمدلله امنیت هم دی روزګار هم ښه دی او د مجاهدینو سلوک هم ښه دی ښه ماشاءالله الله د خیر درکړي ښه څه تکلیف څه مشکل کومه خبره او الله مې وساته خیر شي نو راغلو موږ هم دغسې راوتلي وو چې د خپلو ښاریانو پوښتنه وکړو او دوی د حال څخه ځان خبر کړو په د شپه کې په ورځ کې زموږ دا ذمهواري ده زموږ امنیت ذمهواري ده چې د امنیت وساتل شي د خلکو د مال او د سر حفاظت وساتنه وشي نو انشاءالله موږ هم په خدمت کې یو زموږ پرسنل زموږ مجاهدین ټول په خدمت کې دی موږ شمارې زموږ نمبر یې تیت کړي دي ټولو خلکو ته هم ورکړي انشاءالله دکاندارانو ته هم ورکړي خوشحاله اوسئ انشاءالله ټول به راځي علما قدمونه په میزان په تله کې حساب له تاسو سره الله د خیر درکړي دا تکلیفونه او دنیا په آخرت کې دغه د ولس اواز اوري د ولس درد نه ځان خبروي او د ولس خدمت کې خپل عزت سیدونکي حال ذلک کوي بس موږ هم هدف دا و چې د خپلو ښاریانو څخه په دوی باندې وګرځو د دوی پوښتنه وکړو د دوی د حال نه ځان خبر کړو په د شپه کې پرې وګرځو چې شپې حالات څنګه دي په ښار کې د خلکو دوکانونه خلاص دي بند دي خو دا چې اوس موږ وینو الحمدلله دوکانونه ټول خلاص دي
او خلک په ارامه خوشحاله فضا کې ژوند کوي ګرځي او راګرځي په دې باندې موږ ډېر خوښ شو روح هم ورباندې تازه شي زړه هم ورباندې خوشحاله شي چې زموږ هیوادوال په ارامه فضا کې ژوند کوي خوشحاله دي او د سوداوي کېږي دکانونه خلاص دي او خدای مکې کوم امنیتي پېښه او کوم امنیتي مشکل دوی ته نشته دا موږ ته ډېر خوند راکوي نو تاسو هم غوښتنه دغه ده هیله هم دا ده درنه که خدای مکې داسې وشي چېرته تاسو مشکوک کسان لیدل یا دې ته ورته بله کومه حادثه پېښېدله ترافیکي یا بله کومه موضوع وه چې په وخت باندې هغه امنیتي مسؤلینو ته مجاهدینو سره د حوزې ملګرو سره د قمندانۍ ملګرو سره رابطې وکړئ د هغو سره خبره وکړئ موږ خپل نمبر ټولو ملګرو ته ورکړي ټولو کسانو ته ورکړي بیا به انشاءالله تاسو خپل نمبر درکړو د اوس لپاره که موږ ته کوم کار څه خدمت څه خبره وي ها الله د خیر دغه راز د ننګرهار د امنیت امیر د ښار په بېلابېلو برخو کې له سیارو چک پاینټونو څخه هم لیدنه وکړه او د پولیسو د چمتووالي او د امنیتي تدابیرو ارزونه یې ترسره کړه نوموړي منصوبینو ته سپارښتنه وکړه چې د قانون د پلي کولو ترڅنګ دې له ولس سره ښه چلند وکړي او د امنیت د لا ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله ستړی مه شې څنګه دې لاس یخ دی په دې اور دی ګرم جلال آباد کې ستړی مه شې په خیر صحت دې ښه دی خیر و خیرات څه نوم یې صاحب الله ماشاءالله ته څه نوم یې زما نوم بلال دی نام خدای ستړی مه شې په خیر صحت دې ښه دی خیر و خیرات ستړی مه شې څنګه یې سمهر خانه په خیر صحت دې ښه دی ملګري ښه دي څنګه د روژه څنګه ده والله چې روژه شکر الحمدلله ماشاءالله تاسو چېرته روان یې د خیره غزنی ته روانې غزنو او نام خدا نام خدا نام خدا کومې خواته ځئ د څومره حوزې مربوط یاستئ درېیمې حوزې مربوط یې په دې ساحه کې غزني ته څو بجې پورې ګزمه کوئ د 2 بجو پورې په 2 بجې پورې که تکلیف زحمت مشکل شیخ به نه وي نه الحمدلله بې قیامن دی او بس موږ انشاءالله تابعدار یو چې د ولس خدمت وکړو ساحه کې ګزمي وو انشاءالله تاسو د الله تعالی خیر درکړي دا خو یو عظیم او غټ عبادت دی په دو روژه کې او د هیوادوالو د ښاریانو خدمت د د مال او د سر ساتنه او حفاظت ته دو به غټ خیر به چېرته وي انشاءالله تاسو د ځمکې په سر باندې تاسو ښه خلک انشاءالله او الله تعالی به تاسو ته په دغو هر ساعت باندې په هره دقیقه باندې به ډېر اجرونه ډېر ثوابونه به الله تعالی درکړه ځکه دا خو یو اسلامي حکومت دی شرعي نظام دی په دو کې وظیفه په دوی کې خدمت کول د عبادت او د ثواب په نیت باندې کنه ډېر اجر لري بیا داسې خلکو مال او سر او د دوی ساتنه او حفاظت په دې زموږ تاسو کار نو الله تعالی مو خدمتونه قبول کړه خدای پاک د خیر درکړي بس موږ هم راوتلي یو په دغه شپه کې چې باید د ملګرو پوښتنه وکړو د مجاهدینو د حال څخه ځان خبر کړو د ښاریانو څخه ځان خبر کړو د دوی د حال نه چې په ښار کې څه حالات دي وضعیت څنګه دی مشکل شته تکلیف نشته څه خبره ده او ستاسو ګزمې هم د موږ تعقیبوو ګورو یې وینو یې الله مو خدمتونه قبول کړه چې مجاهدین ووینو چې بیداره دي متوجه دي په خپلو وظایفو باندې مصروفه دي په یونیفورم کې ګرځي ډېر خوښ شو ډېر خوشحاله شو الله د خیر درکړي نو کوشش وکړئ چې د خلکو څخه ښه برخورد وکړئ ښه سلوک ورسره وکړئ او دا کار په ښه نیت باندې کوئ ښه په اخلاص باندې کوئ انشاءالله په دوی کې ډېر خیر دی ډېر برکت دی کوشش کوم امیر صاحب انشاءالله د ولس سره به ښه همغږي کوو د امنیتي لیدنې او ارزونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو له لوري په یو شمېر سرحدي ولایتونو هوایي بریدونه او هوانونه کیږي چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله او زیانونه اوښتي دي ننګرهاریان په ښار کې په ارام فضا کې خپل ورځني فعالیتونه ترسره کوي مارکیټونه پرانیستي او خلک په ډاډه زړه تګ راتګ کوي امنیتي مسؤلین وایي د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي او همکاري د ثبات د دوام مهم اصل بلل کیږي او هڅه کیږي چې د امنیت فضا لا نوره هم پیاوړې شي